د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی میدان وردګ ولایت جلیز ولسوالۍ کې د سیلاب ځپلو خلکو سره وکتل. نن ماسپښین د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی په میدان وردګ ولایت کې د سیلابونو له امله زیانمنو شویو خلکو سره ولیدل او سیلاب ځپلې سیمې یې له نږدې ولیدلې. قدرمن خلیفه صاحب زیانمنو کورنیو سره د لیدنې پر مهال وویل آسماني آفتونه د الله تعالی له لوري ازمایښت وي. مونږ تاسو سره په دې غم کې ځانونه شریک بولو. الله تعالی نه درته صبر غواړو. په دغه مصیبت باندې په دغه غم باندې ټول افغانستان دردېدلی دی. ټول په دې غم کې د سره شریک وي. حتی موږ د څو ورځې په کندهار کې وي دغه پیښه چې وشوه کندهار هرات ته سفر و د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله سره هلته موجود وي. یقینا خپله مشر او د څومره چې د کابینې غړي وي ډېر په دې باندې غمجن وي او موږ هم په دې خاطر باندې راغلي تاسو ته چې تاسو سره د خپله غمرازي شریکه کړي او چې موږ نور څه واس نه رسېږي دومره به وکړي چې یوه دلجویي به تاسو لپاره جوړ شي. ښاغلي خلیفه صاحب زیاته کړه موږ به د هغو خلکو لپاره د سرپناه برابرولو کوښښ وکړو چې کورونه یې ړنګ شوي دي. دغه ډېره دردونکې پیښه دغه چې اوس د یوې کورنۍ څلرویشت شهدا موجود دي دغسې نور زخمیان موجود دي. د دې چې بیا موږ بله څه لرو نه په دې بغیر د دې نه چې خدای ته متوجه شي خدای ته سوال وکړي تاسو په حق کې او د تاسو د همکارۍ دپاره اسلامي امارت په کامله معنا باندې یعنې مقصد دا دی چې دغه ته تیار دی چې د تاسو څومره همدردي او همکاري کولی شي انشاءالله موږ به کومې راغلي د هغې دپاره وي چې په موږ هم څه خدمات وي انشاءالله تاسو په خدمت کې آماده وي. خدای پاک دې تاسو دغه مصیبت او د غم د درد د نقابلو منظور وګرځوي. خدای مو نور د مصیبتو غمونه وسوتی. تاسو ډېر دردېدلي یې ډېر غمجن شوي یې. دغه غم بدله چې کومه ده عوض چې کوم ده الله جل جلاله دې تاسو ته درکړي. خدای پاک هم بیا د داسې مشکلات سره ما مخامخ کوه. د کورنیو چارو وزارت سرپرست زیانمنو کورنیو سره د عاجلې نقدي مرستې لارښوونه وکړه.